چې د کومې حاصلې کړې نو ټولې غوښې هم په خپله خوړی شي. ځکه رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه وادخروا چې دا ستاسو ام خورئ او ذخیره هم کې. یو کال یې پابندي لګولې وه چې 3 ورځو نه زیات به د قربانۍ غوښې نه خوري، خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی. نو که ټوله غوښه په فرج کې سنبالې او ټوله خورې نو قربانۍ ته پې نقصان نه رسي. خو زمونږ فقهاو لیکلي دي چې 3 ځایه کا، یو عیسا په خپله وخوره او په خپلو بچو باندې دې وخوره، ځان له وچول هم شي فرج کې میښودی شي. یو عیسا مسکینانو او فقیرانو او غریبانانو له ورکړه چا چې قرباني نه ده کړې، او یو عیسا خپلو رشته دارانو له ورکړه. دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده. نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېوځي، ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پې نه پرېوځي. د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کوي، کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کوي. او که قربانۍ د څاروي واخېست او پی کولو پی به ترې نالې یخې اوبه به راوالې په غولانځ به رترمتیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غولانځ درد نه کوي. او که ډېر څاروی تنګ و پی یې بالفرض واغېشتله نو یا خو دا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویسکي، او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا، خو په خپل استعمال کې به نه راولې. دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډۍ کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کریلی چې ماله به دونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو ماله به دونه پیسې راکې، دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کې، دا ګناه ده. ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی، که سرکار دی او که بل څوک دی، او هغه د هغې اجاره لي په یو شکل کې، په یو ټیکس شکل کې. نو خلک څه کوي؟ هلکه بس وي په 1 لک شو مازدیګر به یې کور کې راکې اوس یې بوځه. نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه. که په لاره کوڅه کې دې واغېسته نو منډۍ والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زمونږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خلک کې پیسې راکوه. نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډۍ ده هغې پورې ستا حق دی، منډۍ نه بر ستا حق نشته. نو په دې څیزونو کې د مارونو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه، او د الله د رضا دپاره وکړئ، نیت د غوښو مه کوئ. او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ، په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړئ. بل تاسو ته ما د رجوع ویلي که ستاسو یادي نو د عرفې د ورځې روژه ما خو ویلې 10 کې چې وسم کېږي 19، خو د عرفې د ورځې روژه د 19 په دې کې ډېر لوی ثواب دی. حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د یو کال مخکنو او یو کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي. نو زمونږ د 9 ورځ د عرفې راځي ښه. ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو که دی، نه زمونږ خپل ملک دی الحمدلله. زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی، د چهارشنبې په ورځ باندې اختر دی، حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زمونږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی. نو د 9 په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي، د 9 په ورځ باندې روژه ونیسئ، ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي. مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته، هغه به وغورځو. موږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي، او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي، پس ښکاره دی وي په زوره دی وایي. سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې، او ښځه به پټ وایي. او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي، په ویې نه وي ګناهګار به شي. 2 ځله هم ویلی شي او 3 ځله هم ویلی شي. او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي، هسې مستحب دي که څوک یې وایي. دا به کله ختمېږي 30 منځونو پسې. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی، دا مفتابهی دی، یعنې د اختر د 4مې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي. نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نه، نو انشاءالله په دې باندې به مونږ تاسو عمل کوو که خیر انشاءالله العزیز. یو سړي سره نقد رقم نشته، یو نیمه توله سونه ده، لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है. कद सर नूर इसम नहीं सिर्फ ये वनी मतोला सोने 13 जुमा मावीलियो कुर्बानी पे वाजिब न दा कि ऊनी मोतौलसीगी अला कुर्बानी वाजिबेगी. अलबत्ते यो सड़ी सर यो तोला दा او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دی یا دویم کورې دی د حاجت نه زیات دی نو بیا په د باندې قربانی واجبېږي. ګورئ मेरे पास हुकूमत का फंड जो मुझे देता है 3-4 माह बाद मिलेगा मेरे कब्जे में उसके दसर निश्ता न पता कुर्बानी निश्ता कि उस दसर से निश्ता रे दे जारे खान वली वफात शवे दे द जुमे मर गए दे जारे अल्लाह दे मगफिरत नसीब की अल्लाह द आखिरत खुशहाली नसीब की और रब्बुल आलमीन ने टोल वारिसान له صبر ورکی. सऊदी की उमर गरे दे दुआ गवाड़ी अल्लाह दे दुआगाने कबूल की और कर्ज दे पे अल्लाह दे कर्जों अखलास की. और के 2 तोले सोना बाकी नकद रुपए निश्ता ना चिनिश्ता नो कर्ज माखला बबिया कुर्बानी दरबानी निश्ता दे. बंदा को 12 साल से आरे बीमार दे अल्लाह दे वला रूह सेहत पर की शौकत महमूद साहब पे खबर दे अल्लाह दे वला रूह सेहत पर. د اختر د منځ متعلق اعلان داده چې زمون عیدګاه چې د خټ عیدګاه شپږنی می بجې به د اختر منځ کوخه د اختر په عیدګاه کې ان شاء الله العزیز شپږنی می بجې به د اختر منځ کو په وخت ځکه کو چې بیا خلق پر قربان او توزګار شي
نو شپږ نیمې بجې فکس کا خیر انشاءالله د اختر مونځ به په عیدګاه کې کوو انشاءالله او دعا کې زمونږ د بادر خیلو د کندي دغه شریر دی بجلو والا غریب بیمار دی دعا وته وکړه چې الله ولا روغ صحت ورکړي ډېر خالق دی د جمعتونو زمونږ ډېر په اخلاص خدمت کوي د زړه د اخلاص نه دعا وکړه چې الله روغ صحت ورکړي یا الله تعالی شفا ورکړي یا الله تعالی روغ صحت ورکړي بیماری خدای په روغ صحت باندې بدله کړي چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې دي په دې جمع کې دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي ډېر مرګري چې هغې پریشنونه کړي دي ډېر مرګري هسپتالونو کې پراته دي ټولو ته دعا وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي الله شفا ونه ورکړي یا الله چې د چا بچی نه اولاد ولا ورکې که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکې چاته څه پریشاني دي په خوشحالو بدلې کې زمونږ بشیر جان دي تم یو پریشاني پیښه ده ترونو ته څه قرضې مرضې اورېدلې دي دعا وکړئ چې خدای پاک هغه پریشاني په خوشحالو بدله کړي او الله پاک دا هر قسم مصیبتونو فتنونو په امن و امان کې وساتي یا الله ته زمونږ نه راضي شي خدایه که ستا د طرف نه دا حکم وي چې بچي قرباني کې الله مونږ به هغه هم کوله یا الله د دې قربانۍ توفیق مونږ له راکړي او الله د خپل رضا دپاره قبول کړي او الله زمونږ په زړه کې که غلط نیت او سوچ ده غوښه مخ راځي غوښه څه چې دی هر وخت کې خلک خوري نو یا الله هغه نیتونه زمونږ توبه ده خدای مونږ ستا د رضا دپاره کوو توفیق راکړي او تېره الله قبوله کړي او چې څنګه حضور پاک فرمایي په یو وخت مونږ له نیکۍ او اجرونو او برکتونه راکړي یا الله چې چاته کورونو کې څه پریشانې دي په خوشحالو یې بدلې کړي یا الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي مسافرونه چې زمونږ کوم بار ملکونو کې دي هغې ته دعا کوي زمونږ بار ملکونو کې زه دوستان دي په ترکیه کې دي په دوبۍ ابوظهبۍ ملیشیا لندن جرمني کې ډېر ټپوسونه کوي امریکې یو ځای بل ځای نه ټلیفونونه کوي او ټولو ته دوبۍ کې ابوظهبۍ کې او په سعودي کې دي او ځای په ځای الله ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي الله دې ټولو مسافرو له په خپل کور کې د خپلو بچو سره د اختر د تېرولو د قربانو توفیق ورکړي او دغه مسافر الله په خپلو کارونو کې او په خپلو مقصدونو کې کامیاب کړي د بچو نه لرې دې خوشحاله زندګۍ نصیب کړي او الله ته په صدقو کې او په مالونو اولادونو کې برکات واچي الله که د چا په کورونو کې ناچاقۍ وي په روغې بدل کړي خدای ته زمونږ د هر مشکل په خوشحالو باندې بدل کړي او د هرې فتنې نه مساتې ډېرو ملګرو ټلیفونونه کړي دي سار نه جمعې پر ټلیفونونه شروع شو دعاګانې غواړي خدای هغې تا ته معلوم دي د هغې دعاګانې تا ته معلوم دي ولې قبولې کړي او چې کوم ملګري د ډېر لرې لرې ځای نه راځي زمونږ د جمعې د لمانځله یا الله یو قدم باندې اجرونه ورکړي او زمونږ د محلې ملګري او د دې دواړو محلو د خلک چې د مېلمنو کم خدمت کوي اوبه پیڅکي او ځای نه یې وله ورکړي دي الله هغوی له هم د دنیا او د آخر برکتونو خوشحالۍ ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین